ساده جنۍ ته په دې کارو څه پوهېږې ما ته یې لکه ته را نه کړله مینه یې را کړله نه دې اورېدلي پخوانی متل وا چې د خره مینه لغاته ده دې ما ته مینه نه ګلالۍ ګل دا راته ووایه ستا په خره خو باندې زه ګران یم اوس ستا باندې زه ګران یم او که نه ولې نه یې ګران لالو لکه د خپلې مور په شان راته ګران یم او زه درته څنګه ګران یم که نه ته ما ته ولالو ولې ما بده خبره درته وکړه چې داسې په ژړا شولې نه بده خبره خو دې ونه کړله خو کله چې زه ستا سترګو ته ګورم نو ما ته مې خپله خدای بښلې خواره په یادېږي یعنې ته ما ته دونه ګرانه یې لکه زمونږ غوا زیړه غوا چې خدای پاک په الواد باندې مړه کړله لالو بس که زه خو یم نور مه ژاړه خدای به هر څه سم کړي ګلالۍ زه یوه دعا کوم نو ته بس امین پې ووایه خرجانه ته خو ډېر بختور یې کاشکې چې زه د ستا په ځای باندې ومه د ګلالۍ دیدن خو به مې کوه ګلالۍ یوه دعا درته کوم ته اوس امین پې ووایه ښه دی لالو زه دعا دې وکړه یا خدایا یا پروردګاره ته ما د دې خره مقام ته ورسوي دا څه وایي لالو لیونی شوی دا څه وایي ته وایي خو ته نه پوهېږې بیا ساده یې که نه وایي ته صرف امین پې وایه یا خدایا تا هغه ورځ ډېره زر راولې چې په دې کاله کې نور ډېر خره ته څوک ضرورت پیدا نه کړي دې خره ته څوک اړ نه سي یعنې ما د خدای دې تاسې د کور زوم کړي هو لالو کاشکې داسې وای یو هلک د لندن نه رایباري رالېږلې ده زموږ دپاره او مور مې هم پرې راضي ښکاري ښه اوس تاسې هم خارجي خر غواړئ په وطني فخرو کې څه پاتې لیدلی ده چې اوس تاسې هم خارج هڅه خو خارج اوس خر هم تاسې خارجي غواړئ لالو دا خبره نه ده دا مې د مور خوښه ده مور مې داسې خبرې کوي خارجانه ما او تا نور ځو ستا قدر نور په دې کور کې نشته ده ځکه دوی خارجي خر غواړي زه اوس مجبور یم چې په تا باندې سپور شمه که نه ما خو نه غوښتل چې په اوس دې کور کې ضرورت نه لري زه نو یا ګلالۍ زه لاړم خرجانه ټینګ شه لکه څو کرکټره و دلته دلته تقریبا د خره سره که حساب کې خبر هم دا وه که نه یو کرکټر یو خر څلور کرکټره ښه وګورو چې زکی جان په دې کې څه وایي زموږ هیات داوري بسیار زیاد تشکر نقیب جان